بونیر، کوهستان، سوات او د شانګلي او تورغر سره تعلق لرونکي کوهستانیانو د خپل مسلو او حقوق تحفظ دپاره په کراچۍ کې یو لویه جرګه کړې ده. په دغه جرګه کې د خیبر پښتونخوا نه هم مشران رابللی شوي وو. د جرګې مشرانو وینا وه چې د کوهستان د وسایل په بدل کې مقامي خلکو ته صرف محرومیانې ورکړی شوي دي. تفصیل ګورو کراچۍ نعمت زاده په دې رپورټ کې. دا د کراچۍ د ګوټ نه راغلي هغه کوهستاني دي کوم چې د بونیر، کوهستان، بشام، سوات، شانګله او د تورغر سره تعلق لري. ډېر راغونډ شوي کوهستانو کې وکیلان، استادان، تاجران، مزدوران، غرض دا چې د هرې طبقې سره تعلق لرونکي کوهستانیان موجود دي. د دې سره سره د پښتونخوا نه مشران هم رابللی شوي وو چې مقصد یې خپل قامي روز منزل او د خپل د قامي حقوقو تحفظ کول دي. کوهستان قامي اتحاد په نوم دستوره کې مشرانو د کوهستاني قام مختلفې ستونزې او مسلې په ګوته کړي چې ورسره د قام د وسایلو تحفظ په اړه هم ګټورې خبرې کړي. هغوی ویلي چې کوهستاني قام محکومه پاتې کړی شوی قام دی چې وسایل ترې همیشه اغوستی شوي. قامي اتحاد مشرانو ویلي چې موږ په کراچۍ کې ګمنامه او محرومه ژوند تېروو. نن راغونډ شوي وو چې د خپلو وسایلو په اړه مو صلاح عمل تیار کړو. شانګله یو پسمانده ضلع ده. زما په شانګله کې ډیسپیرینګ کې زما کوهستانۍ شته، برګیډیر پکې ته شته. نو کوهستان خو لویه علاقه ده. دا ولې وایه تاسو چې څوک پکې نشته؟ دا ولې وایه چې موږ مزدوران یو؟ مزدوري خو موږ ځان له خوښه کړله چې موږ په خپل بچي سبق نه دی ویلی. خپل د قوم که په یو کس باندې هم چېرته تکلیف وي، ټول قوم ته یو ځای ودرېدل پکار دي. او کوهستانۍ خو یو نوم که موږ ګورو کوهستاني قومي یکجهتي دې کې خو سوات کوهستان هم پکې شامل شو. دا زمونږ د شب و روز د یو بل سره مشاورت نتیجه ده چې نن انشاءالله دا ټول کوهستاني په یو نوم باندې د دې سټیج لاندې او د دې چھت لاندې راجمع شوي دي او یو بل سره د خپل هغه پہچان او یو بل سره د ورورولۍ او د یکجهتۍ مظاهره یې کړې ده. دستوره کې د کوهستاني قام مختلفو انجمنو، نوجوان تنظیمونو مشرانو هم ګډون کړی وو. دستورې کې کوهستاني قام د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د خپلو مسلو اوارولو او قومي حقوقو تحفظ لپاره یووالی کړی. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ. همدغه د دې وخت مهم خبرونه، نورو خبرونه اپډیټ سپاره تاسو